اصل به جان یوه خبره ته مې سوچتلې دی کنه چې دا غریبانان چې کوم دنو ګوره د نسلونو هغه ټر نکم غریب او دی او پسیم غریبانان د دې ولې نه خکېږي غریب ابن غریب ابن غریب ابن غریب چې دا څه وجه دی دا فارموله درته وسره د غریب مسله سره غریب ولې نه خکېږي دا څه پته شته د غریب زوی چې رسول لسکالو شو ایزه ولا واده کوم د واده غم ولا شروع کی او وی کور ولا جوړوم بیا قرضې کوي او سروي خرڅي او اونه بوټه خرڅي چې زه کور جوړ کوم او زه به د بچیلا واده وکم چې نور غریبانان زیات کو رورا یو سړی نه دی کنه کوم سړی له چوم پیسې لاس لراشي زمونږ غریب کول درته یادوم زه خپل غریب سړی یم غریب کول درته یادوم هغه ډومبي کور جوړي او بچیلا په واده کوي هغه دا نه کوي چې هغه یو دکان جوړ کی نو په یو دکان باندې لس کور جوړيږي او په لس کور باندې یو دکان نه جوړيږي خدا زمونږ بد قسمتي ده چې مونږ ډومبي کور جوړو وایو کاروبار سره ورستو ګورو زه دا وایم چې رورا کله غریب سړی ډومبي کاروبار شروع کو او بیا کور کا کنه نو ان شاء الله چې هغه د خپل را روانو نسلونو تقدیر بدل کی هغه به کوم دنو دا خبره غلطه ثابته کی چې غریب ابن غریب ابن غریب هغه به کوم دنو غریب او بیا به کوم دنو هغه زوی به کوم دنو هغه نواب مهرباني وکړئ رورا بچو اول کاروبار روانه بیا ورلا واده او کور